د لپټاپ په وجه باندې 9 کسان کوړمه څه شوه، ټوله کوړمه د دنیا نه لاړه جي. دا واقعه په فیصل آباد کې راغلې ده جي. نن سبا که تاسو سوچ وکئ نو که نه ډېره زیاته ګرمي ده، خلک یخ ځګیا ګوري هلته پکې کښېني. نو دلته هغه هم د ایسي کمره وه، په هغه کې ټول ناست وو ملګرو، چې ټول په هغه کې ناست وو که نه، مور پلار هم ناست وو او ټول واړه ناست وو په هغه کې، چې د هغوی سره بیا دا واقعه راغله. ښه نن سبا که تاسو وګورئ ډېره ګرمي ده او ډېر زیات احتیاط کوئ. زما د ټولو پښتنو ته یو ډېر ضروري پیغام دی او دا پیغام د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ. خبره دا ده ملګرو چې نن سبا ګرمي ده، مور پلار او ټول کوړمه په یوه کمره کې ناست وو، په هغه کې ایسي لګېدل وه پښتنو، خو بل طرف ته وړو ګیم کاوه په لپټاپ باندې. په لپټاپ باندې ګیم کاوه، هغوی ته دا پته نه وه چې دا به دومره ګرمېږي. هغه لپټاپ کې ګیم کاوه، هغه ګرمېدو، دوی ته بیا هم پته نه لګېده، په ګیم کې مشغول وو او مور او پلار هم ګپ شپ لګاوه، ټول ناست وو ملګرو. شپه ده اوس چې شپه ده او هغه واړه څه کوي، په لپټاپ کې بیا هم مصروف دي چې एकदम هغه لپټاپ ګرم شوی دی او هغه لپټاپ چاودلی دی. چې کله هغه لپټاپ ډز کړی دی ملګرو، د کور خواته چې کوم کورونه وو که نه، نو هغه هم هغوی ته پته هغه ډز ولګېدله. بیا چې ونه هغه کومه کمره کې چې دوی ناست وو، نو هغه اور هم واخیستو او 3 کسان پکې څه شول، سیده وفات شول، په هغه ټیم کې د دنیا نه لاړل. بیا د کومه محلې چې وه، نو په هغه نه هم کسان مسان راغلل که نه، چې دا څه چل وشو چې دومره غټ ډز وشو. د هغه نه پس ریسکیو والا هم راغلل که نه، چې هغه کوم کسان چې زخمیان وو، نو هغه یې ویوړل، خو هغه چې کله هسپتال ته ورسول، نو هغه هم مړه شول. ملګرو دا واقعه په فیصل آباد کې راغله. زما ټولو ته خواست دی نن سبا تاسو ته پته ده ډېره زیاته ګرمي ده، خلک ایسي ځګونو ته کوشش کوي، خو چې موبایل استعمالوئ یا لپټاپ استعمالوئ یا بل څیز استعمالوئ که نه، نو ډېر زیات احتیاط کوئ. خپل ماشومانو له موبایل مه ورکوئ. تاسو ته پته ده دا واقعه په فیصل آباد کې راغلې ده، لیکن د کوړمه ټوله کوړمه د دنیا نه لاړه. 9 کسانو په کوړمه کې او ټول د دنیا نه لاړل. زما دا پیغام نورو پښتنو ته ورسوئ د دې لپاره چې خپل وړو له موبایل مه ورکوئ، که نه ستاسو واړه به هم د داسې خبرې شکار شي. نو موږ ته ټول ته احتیاط پکار دی. ګوره مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی، خو موږ له احتیاط کول لازمي دي چې موږ احتیاط وکړو. د دې وجې نه ما ویډیو جوړه کړمه چې تاسو ته پته ولګي احتیاط ډېر زیات کوئ. نن سبا تاسو ته پته ده ګرمي ده، هر سړی وایي چې هغه خو موبایل یې هم ګرمېږي، که چارج ته کښېني نو هم موبایل یې ډېرې زیاتې ګرمېږي، که موبایل ګوري نو هم ډېر زیات ګرمېږي. نو کوشش کوئ د موبایل استعمال هم کم کوئ، لپټاپ دا څیزونه میزونه ډېر زیات مه استعمالوئ، خپل وړو له هم موبایل یې مه ورکوئ.